مولوي صاحب څنګه یاست؟ مهرباني وکړه. شکر دی الحمدلله. زه حضرت ګل د ایران تماس نیولې ده. حضرت ګل مسافرانه لمونځ چې د سنت هم مسافرانه چې یوازې فرض کېږي. ښه مهرباني. او بل دغه فرض څلور رکعته چې دوه ډک دي دوه خالي دي چې سړي فکر نه وي دغه خالي هم ځینې ډک شي بیا څنګه فاصله کېږي لمونځ ته سجده سهو وکړي. ښه ورور سعید عزت نسي ورور الله دې خوشحال کړه خدای دې منزل یې ډکې کړه چې خپل کور ته په خیر سره راشي. الله دې ټولو مسافرینو حاجتونه پوره کړي. د حلالو مقبول جوهدي جوهدي د حوایجو جوهدي غوښتنې سره سم ډېرې ډېر څه ورکړي چې هغوی خپل کور ته خپل خویندو میندو ته په خوشحالۍ سره راشي. نو موږ لزومه دعا درته کوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام علیکم اجملی صاحب جوړه بخیر. الله مو خوشحاله کړي مهرباني. افغان مل صاحب نمرود خبره کوم. افغان مل صاحب مهرباني. دغه اجملی صاحب په لږ سره لمونځ څنګه دی؟ دا مې پوښتنه ده او دویم د خیرات چې خدای علي مثلا دغه خپل ځان ته ښه دی که د دې چې ویې شي. د دې پوښتنه بیا وکړه افغان مل صاحب محترم. دا پوښتنه مې دا اوله پوښتنه مې دغه وه چې لږ پر لمونځ دومه چې څوک خیرات کوي مثلا یو څه د ځان لپاره للوي د خیرات پر برابر باندې چې دا غوښې باید وبېژل شي که نه. سمه او بس سلام علیکم جوړ الله مو خوشحاله کړه افغان مل صاحب. عزتمن عزتمن دا مو قدمونه لیدونکو له ټولو نه غرونه مننه کوو چې موږ سره په اړیکه کېږئ. ډېر زحمت کوئ له یو خوا نه موږ خپرونه ته کښېنئ، له بلې خوا نه یو ساعت موږ ته راکوئ، له بلې خوا نه زحمت کوئ، اړیکه را سره نیسئ. نو د تاسو په موږ ډېر احسان دی. الله دې تاسې خوشحال کړي، معزز اوسېږي. د پښتو تلویزیون د ادارې په استازیتوب مننه درنه کوو. نو محترم ورور شاید چې ته به پوه شوی وې د خپلې پوښتنې ځواب یې ترلاسه کړی وي چې غټ مخ پرېښودل ښه کار نه ده. دا یو غربي سلیقه ده او د مسلمانانو په تهذیب کې دا شی نشته ده. یو بل اړیکه نیولې وایي سړی چې ویده شي او داسې ماتېږي که نه وروره دا خو درې حالته دي. یو نیم سړی داسې وي چې په جوماته کې ناست وي یا سر یې په پښو باندې ایښی وي نو همغلته ویده شوی وي نو په دې باندې اودس نه ماتېږي. که یو سړی داسې ویده شوی وي تکیه باندې یې کړي وي چې تکیه ترېنه لرې کړي نو بیا وغورځېږي بیا په داسې حالت کې اودس ماتېږي. هغه بعضې وینو ته چې خلک داسې چې قرار بند ته تکیه ویني چې کله کله سړی ورته متوجه شي نو شنا یې هم خېږي چې بیا ورته چې لمونځ وکړه اودس مې تیار شه اوس دا اوس ویدي نه نه ویدلي وو زړونه بیدار وو تاسې خبرې نه اورېدلې نو اودس یې ماتېږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام علیکم سلجون بخیر. الله مو خوشحال کړي ټول. دا پته ویل چې راځي چې په اتلس کې بخښي دا چې بخښي کله بخښي هغه اتلس کې کې راځي او چې بخښله الله تعالی دې تاسو نه خو نشو ورته په لاس کلمه کې چې څه دي چې راځي چې وایي چې کله دا واقعي کوم دې څه نه راځي یو دقیقه وخت راکړه خاص دومره راټول چې په اتلس کلمې په ټکي نه پوهېږم چې د اتلس کلمې کې مو بخښلی یو سړی که پلار هېڅ خبره کوي او نه پیژنځو کې خیرات په الله څخه ټول پیژنې ما بخښي کې نه بخښي دا خو بخښي سامان صحیح سامان دې ټول
رفیع الله جان له زابل نه اړیکه نیولې او رفیع الله صاحب تاسو نه هم مننه کوو چې له زابل شریف نه راسره اړیکه نیولې ده زابل رښتیا هم چې خدای علاقه ده نو هغه پوښتنه کړې چې یو سړی کافر ته یو شی ورکړي نو هغه په دې تمه وي چې هغه به یې د چند راکړي نه پوهېږم چې دا کوم قسم معامله ده زه خو په پوه نه شوم چې فرضاً که ته کافر ته یو شی ورکوي چې یاره 40 روپۍ ورکوم بیا په دې تمه چې 40 روپۍ نه اتیا به راکړي نو زه خو بیا سود کېږي کافر سره دا معامله کوي مسلمان سره او که وایي چې یو کرتۍ مې ورکړې ده د 2 لستونو والا هغه به سبا 3 لستونو والا ما ته چې راکړي کرتۍ راکړي نو دا داسې معامله ده چې هر طرف ته سړی اړوي سود پکې راځي او بیا نو مسله ده چې له کافر نه تمه کول نه دي پکار او له کافر سره معاملات کولی شي خو تمه باندې تر نه کوي ځکه د زیادت تمه چې ته کوې نو په کوم اصولو له مخې نه نو کافر سره خو چې تا کړي یا به د قرض کړی وي یا به د تجارت کړی وي او یا به د په عاریت باندې کړي وي چې نوم به باندې کېږدي یا سړی په مسله پوهېږي همداسې لکه دا ته چې وایې چې یو بوجي غنم یې ورکړي دی د 2 بوجي غنم تمه تر نه لري نو تمه د کافر ښه نه ده او بیا خو سود طبعا راځي ظفرګل کاکا اړیکه نیولې وله ورانه ده چې د مسافرانو لمونځ سنت هم مسافر ته کول پکار دي محترم ماجي صاحب ولې مسافر که داسې وي چې لکه د عام سره مسافر چې د شکر اکثر وخت چې موږ ته سفر کوو په موټرو کې کوو اکثر د مسلمانان دي بیا ښه په طبیعت باندې هغوی هوټل ته ودرېږي هلته اوبه هم موجودې دي نو چې داسې معامله نه وي چې تاسې په نظر کې چې الله 2 رکعته وکړي نو تختو ذاتي ستونزه نه وي مشکل نه وي سنت هم کول پکار دي او که د پروايي له وجې نه وي دې پرېښودل او که داسې پېښه وه چې وخت کم دقت د وخت یعنې وخت تنګ او یا تقریبا له تاسې هغه نور ملګري تلل نه درته درېدل نو بیا په یو وخت کې که سنت پرېښودل شي یقیني سنت پرېښودل نه دي پکار پاتې شوله د ډکو د خالي رکعتونو تاسې وکړو فرضو کې به هماغه 2 رکعته فرض کوي چې هغه ډک دي نو په فرضو کې به قصر خامخا کوي بعضې خلک داسې له ځانه شیخانې جوړ کړي وي بس لګیا وي هغه بس ورته چې ماما مونځ دې وکړو او مونځ کوو ورته چې یو سړی مونځ خو مسافرانه ویلی نه مسافرانه خدای پاک موږ ته وخت راکړی مشکل نه هر څوک کوه خو د خدای په کارو کې به کار دی چې خدای درته ویلي چې قصر خدای درته بښنه کړی مهرباني یې کړې لطف یې کړی ده بس بیا به قصر پکې کوي که دومره سفر تاسې کوو چې 15 کیلومترو ته رسېدو نو بس تاسې به قصر لمونځ کوئ د ماسپښین د 4 فرضو کې بیا به 2 رکعته کوئ مازدیګر به هم 2 رکعته کوئ ماخوستن به هم 2 رکعته کوئ دا د خدای لطف او مهرباني ده نو د خدای په کارو کې کار نه وي لاړ که بعضې خلکو له د دین نه عقلي شی وکړي دا عقلي شی نه ده په نقل باندې راغلی چې خدای ویلي چې دا کوه هغه به کوي چې ویلي چې نه یې کوه نه یې کوه نو او که داسې وي پوښتنه بل هدف یې تا دی چې خالي ډک ونه که وایي چې ډک خالي وشي خالي ډک وشي نو په فرضو کې خو ما د مسافرانه د خلاصه کړله نو که داسې پېښه شوله چې تاسې له یو داسې امام سره مخ شوي وئ چې هغه مقیم و تاسې اخرنی رکعت ورسره ونیو یا اخرني 2 رکعته ورسره ونیول بس تاسو چې کله پورته شوې نو خپل 2 رکعته ډک وکړئ افغان مل صاحب اړیکه نیولې وه مننه ترلاسه کولو مې ورځ نه وی په روز سر باندې مونږ څنګه ده نو کاکا جانه دا خبره خو مونږ اول ورځ په تفصیل سره وکړله چې په روز سر باندې مونځ کول ښه کار نه ده ناجایز کار ده او ثواب د سړي کمېږي لنډ همداسې ویلي وو چې